السلام علیکم ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ وئ. زه یم محمد اسیف او تاسو ګورئ کیسانیا ټریک پښتو یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې څنګه موږ کولی شو په خپل موبایل کې حافظه زیاته کړو بې له کوم ډاټا ډیلیټ کېدنه. ملګرو، په تېره زما د چینل په لومړنۍ ویډیو کې ما تاسو ته د خپل یو داسې موبایل کې دروښود ملګرو چې په هغه کې یو څه ماډل یې توپیر کوي، خو ملګرو هر شی پکې همداسې و. ملګرو، نن ورځ زما سره یو G3 موبایل ده، ګلکسي G3. ملګرو، اوس نننۍ ویډیو کې تاسو ته په دې موبایل کې درښیم چې څنګه موږ کولی شو خپل موبایل کې حافظه زیاته کړو بې له کوم ډاټا ډیلیټ کېدنه. ملګرو، درځئ چې شروع کړو چې هغه څنګه کېږي. اول ملګرو ستاسو درښیم اوله په هغه موبایل کې چې کومه طریقه ما استعمال کړې په هغه کې دا هم کېږي. د هغه لپاره ملګرو د خپل موبایل سیټینګز ته راسئ. کله چې ملګرو د خپل موبایل سیټینګز ته راغلی، لکه څنګه چې ملګرو دا موبایل اوس په فارسي کې ده، نو ملګرو فارسي کې یو څه مشکل وي په دغو کې، نو دې لپاره موږ باید دا لومړی انګلیسي ته ورډو. د هغه لپاره به دا زبان باندې کلیک کړو او دا سر کې به په دې باندې کلیک وکړو او دلته به ملګرو موږ انګلیسي پیدا کړو. دا دی ملګرو زموږ موبایل اوس انګلیسي ته واوښت. نو ملګرو زه د دې موبایل یو روښنایي او څه ور زیاتوم. نو درځئ ملګرو، دلته به تاسو لومړی اپلیکیشنز ته راسئ. کله چې ملګرو اپلیکیشنز ته رالئ، دلته به په دا اپلیکیشن منیجر باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو په اپلیکیشن منیجر باندې کلیک وکړو، دلته به نو آل ته نه ډیسیبل ته هم نو ملګرو دلته به دا ډاونلوډ ته راسئ. کله چې ملګرو دلته رالئ، دلته اوس تاسو ته نور څو اپلیکیشنونه راځي چې تاسو موبایل کې انسټال شوي. تاسو به د هر یو باندې کلیک کوئ او دلته به ملګرو دغه اپشن وینئ کیچې، دغه اپشن ملګرو دا به تاسو کلیر کړئ. په هر یو موبایل کې چې ملګرو دا په هر یو اپلیکیشن کې چې دا ډېر زیات په هغه کې به یې کلیر کړئ، نو ستاسو موبایل کې به بیخي ډېره حافظه زیاته شي. ملګرو یو ځل بیا هم لکه په تېر ویډیو کې چې ما یادونه کړې وه، د کلیر ډاټا باندې به کلیک نه کوم. که مو چېرې په کلیر ډاټا باندې کلیک وکړو، نو ستاسو موبایل کې هغه د اپلیکیشن ټوله ډاټا ډیلیټ کېږي. تاسو به دا کلیر کیچې باندې یو ځل بیا هم کلیک وکړئ. کله چې ملګرو دلته بیا ستاسو ته دوهم څلورم ملګرو ګوګل دی. ملګرو موږ په دا ګوګل باندې کلیک وکړو. دا وینئ ملګرو ګوګل کې هم کیچې یو څه زیاته ده، دا به هم کلیر کړو. همدغسې ملګرو تاسو په ټولو کې وګورئ، هر یو چې زیاته کیچې یا هم دغه ډاټا چې پرو کې ډېر زیاته وه هغه ړنګه کړئ. ملګرو ستاسو موبایل کې به ډېره حافظه زیاته شي. ملګرو اوس لومړی تاسو درښیم چې زما په تلیفون کې اوس څومره حافظه ده. د هغه لپاره ملګرو په دې باندې به کلیک وکړو او دا وینئ ملګرو زموږ تلیفون کې 1.5 GB حافظه، 1.85 GB حافظه شته، یا هم 80% زموږ تلیفون حافظه ډکه ده. دلته ملګرو لومړی دغه دوهم اپشن وینئ ملګرو، وایي ډیلیټ unnecessary data such as cache, reuse, residual and advertisement files to free up more storage space. دا ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو، دلته ستاسو موبایل کې هغه فالتو ډاټا ټوله ډیلیټ کړئ چې تاسو موبایل کې خوستی ځای نیولی وي. دا یعنې ملګرو زموږ په تلیفون کې 11 MB ځای نیولی وي، شاید ستاسو په تلیفون کې تر دې نه هم زیاته وي. ملګرو درېیمه طریقه ډېره خوندوره طریقه ده چې تاسو کولی شئ د سمسنګ موبایلونو کې او هر ډول موبایل چې وي ملګرو ستاسو د هغه ملګرو په خپل موبایل کې زیاته حافظه خالي کولی شئ. د هغه لپاره ملګرو فون ته راسئ یا هم د موبایل ډیټ پیډ ته دلته به دا کوډ ډایل کړئ، ستوری بیا زینه او بیا ملګرو 9900 ملګرو ډایل کړئ. کله چې ملګرو دا کوډ ډایل دلته ستاسو نور اپشن زیات اپشنان راځي، تاسو ملګرو یوازې په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. دغه دوهم اپشن ده ملګرو په سر کې ډیلیټ ټرم سټیټ او لوګیټ. ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو، نو ستاسو په موبایل تاسو به دا اوکې باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو په اوکې باندې کلیک وکړو، نو دې ځینې به ووځئ او خپل موبایل به ملګرو ریسټارټ کړئ.
गजब बेइज्जती है. نو درځئ ملګرو چې وګورئ چې زموږ په تلیفون کې څومره حافظه خالي شوې. ځو سیټینګس ته. دا وینئ ملګرو زموږ په تلیفون کې د 1.85 جی بي نه 1.9 جی بي ته حافظه لوړه سوه یا هم خالي سوه. ملګرو تاسو خپل موبایل کې دا چل وکړئ نو ستاسو موبایل کې به ډېره زیاته حافظه خالي شي. نو ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. خدای دې وکړي چې خوښ سمې یو څه مو ترې زده کړي وو او ګټه ترې واخلئ. د نور داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب وکړئ. ملګرو چې دا ویډیو زموږ د فیسبوک پر پیج باندې ګورئ نو هغه هم درسره فالو کړئ. ویډیو درسره لایک او شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ګټه ترې واخلي. تر بلې داسې ښایسته ویډیو پورې د خدای په امان هر چیرې چې یاست اباد او خوشحاله اوسئ. له کتلو نه مننه ملګرو. Thanks for watching guys.